ملګرو کرن خان صاحب وایي زمونږ چې به په کلي کې کچه کچه کورونه وو، څه ښکلي وختونه وو او څه ښکلي وختونه. ملګرو داسې کار دی چې د پښتو روایاتو، د پښتو د چوپالو هغه زاړه یادونه ماشاءالله په صوابۍ، په مینۍ کې، په دې خوش علاقو کې هغه روایات ژوندي دي. ماما که راغلی ملګرو داسې کار دی، ماما که راغلی ما چې ومې کتل نو زمونږ د علاقې نه خو دا چوپالګي ختم شوي دي، خلکو بندې بیټکې جوړې کړي دي، خو بیا هم زمونږ ماماجي دي الله خوشحاله ساتي چې په دې غریبۍ کې چوپالګی جوړ کړی دی ماما زامنو. نو دلته میلمه راشي، یار دوست راشي، هغه باندې چې کاوا ماوا شربت دا سکل پکار وي، دا د میلمه حق ادا کول دي او په میلمه موږ باندې ډېر غټ حق چې هغه زموږ ځای ته راشي او موږ یو ښکلي ځای کې اواناک ځای کې کښېنو، هغه باندې چې اوبه وڅښو. نو د پخواني روایات مې ډېر زیات خوښېږي، پخواني روایات به موږ ژوندي ساتو. دا دې کې ډېرې غټې فایدې وي، پخواني روایت برقرار ژوندي ساتئ.